دا یو نوې قصه ده، دا به واورئ، خو په شرط د دې چې دې ته غوږ کېږدئ او واورئ، نو انشاءالله تعالی چې ډېره لویه مزه به درکړي. داسې قصه ده، اوس په پورې ما نه ده لیدلې. دویمه دا په فرمیش د شیخ پاکر کېږي. دا به تاسو ته کراچۍ کې علیګړ نوي پمپ ته مخامخ سالم احمد سره منشي سره به دا تاسو ته میلاویږي. سالم احمد منشي، زور او پرویز ما ته نومونه نه یاد. دویم دې کې ربابي مختار دی، ټکړو والا ګلالي دی، ګونګروګانو والا امیر رحمان، نه پوهېږم خدایه دا څنګه جمدون ده، او نوی وخت دی او نوی قانون ده، او په دنیا کې څوک خوشحاله چرته نشته، او هر چا یې سر د غم او په زنګون دی. مناسب نه دا ګیله د زمانې نه، محبت نشته یو بل سره بېلتون دی، ورپسې ځکه نه لارې کوڅې ګورم، او چې خبرانه پټ یار تلې پرون دی. ورپسې ځکه نه لارې کوڅې ګورم، چې خبرانه پټ یار تلې پرون دی، او شهزاده هسې دې ټوله شپه شبګیر کړه، او په قسمت دې ستا نشته سباون دی. کې د غوږ درته لیکم هوښیارانو، او حال د تیرې زمانې د صادقانو، داسې وایي چې په بلخ کې یو باچا و، ډېر عزت ورله ورکړی پاک سبحانو، پکې عدل او انصاف هم سخاوت و، د سرسورې و په ملک د خوارانو، بې نوایي هېڅوک نه تللو د در نه، سره او سپین به یې ویشل په فقیرانو، نه غریب د زورور د لاسه تنګ و، په هر چا باندې بېحده مهربان و، او هم د دې باچا په کور کې یوه لور وه، او نور الوا د کور کې نو ډېر پریشان و. سپیشل پرورش کوونکي میرافضل پښتون او امان الله خیرو ماما. یوه ورځ کو بادشاه داسې لاله، نن به څوک نه راځي ښار ته نوکرانو، او وایم دا چې دا ټول خلک دې خبر شي، او شهزادګۍ پسې الوزي د سرو ګلانو. غرض دا چې ډنډوره په ښار کې وشوه، هر سړی شه خبردار که زوړ او ځوان و، پس د هغې شهزادګۍ په سره ډولۍ کې وه، په پرده کې کېناسته مسلمانانو، ډولۍ لاړه واپسې بېرته راتلل، ځای په ځای ولاړ په لارو کې سپایانو، هم په دغه زمانه کې یو فقیرو، د دې ښار خوا کې دیره په بیابانو، یو جونګړی یوه ځاله جوړه کړې، او وشق د خدای په مینه سامیانو.
کار پسې دې ښار ته را روان وو او دا فقیر چې دې ډولۍ تش قریب او ناګهانه سیلۍ راله د خدای شانو دا کیسه که په غور واورئ نو انشاءالله چې دنیا د کاروبار نه به زړه تور شي سیلۍ راغله شال چې پورته د ډولۍ نه او دې فقیر چې ورته وکتل یارانو او شهزادې پاکې ولي د ډولۍ کې د غم غشې په زړه خشه حیران و د ماشوم غوندې فقیر په چغو جاړي په افسوس یې راتلې اوښکې د چشمانو وایي ځان سره چې څه چارې راوشوې په اور وسوما په شان د پتنګانو شهزاده د پنیر په قلم کې دوا او نشته قدر کوم چې و د شاعرانو نبي شیخه کله دا قصه واوره د فقیر په زړه کې بل اور د هجران شه ډولۍ مخکې ورپسې رستو روان شه او چې ډولۍ شای محل ته شوه دننه فقیر هغه ځای کې ودرېده حیران شه زړه کې وایي چې تپوس ته چا نه وکړه پردی کور دې لږ په شغه زمان شه د محل پوښتنه هم دلته پکار ده د ماشوم غوندې په چغو حیران شه بیا یې هغه ځای کې وکړله پوښتنه دام کې ګیر د تورو زلفو د جانان شه او ورته خوري چا چې دا د باچا لور ده او په محل کې چې داخل ورته بوستان شو دغه وخت پکې ته ولګېده پته اندېښنو کې د غمونو بندي واشه زړه کې وایي چې شو هر سره نه پاتې او دا باقي عمر په ما باندې ډېر ګران شو کله خپله غریبي کې ځان ته وړاندې په دې فکر کې اخته په ویر د ځان شو غرض دا چې د باچا دربار ته لاړو په فقیر باندې نظر چې د سلطان شه چې باچا ولید فقیر زړه یې پې وسه ورته ګوري هغه دم پې مهربان شه باچا وی خپل وزیر ته دغه وخت کې په فقیر زما د نیک سړي ګمان شه ورشه وکاتې پوښتنه چې څه وایي او په لیدو باندې زړه زما پریشان شه وزیر پاسې د فقیر ته داسې وایي وارخطا یې لون په اوښکو د ګریوان شو راته وایه څه مطلب لري په زړه کې او رنګ د زیل لکه د پاڼو د خزان شو شهزاده دم فقیر وایي وزیر ته راته پیښ د خپل سترګو نه نقصان شه او سترګې دې ډکې خاصرې دي په تشکتو د ذکر اوغلې ونې کړم زه د هغې ورځې بیمار یم سترګو ته ستا چې په ما سترګو ته ستا په سترګو ما چې وکاتنه چې دې کړې تورې سترګې تورې 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 او د زړه په پورې راله اور ولګاوله
چې کېږي هغه خدای ته وي منظور خیال مې نور زه راتلم په خپله لاره یو ډولۍ مې ولیده واوره مسکوره سیلۍ راغله ناګهانه د خدای کار و د ډولۍ نه هغه وخت شوه پرده دوره کېده غوږ چې دې د حاله نه خبر کړم په هغې ډولۍ کې و د باچا جوړه ما چې وکتل ډولۍ ته مهربانه په نظر مې شوه هغه شمه د نوره چې مې ولیده هغه د جنت حوره او په زړګي باندې زه کړمه رنځوره خزان راغه هر یو ګل مې شادړه په وینو سوره نه پوهېږم چا مایل په دغه مخ کړمه او ماته نشته دی په دې کې هېڅ قصور چا په دام د تور زلفو کې راګیر کړم بې ګناه شومه په دار لکه منصوره بېلتان را باندې داسې لوبې وکړې او شو کوي مې د تن غوښې په همبوره دغه لور به اوس باچا راکوي ماله بخانه په نوم د رب غني غفوره دا مې حال چې مې ټول درته بیان کړ رحم وکړي په ما ډېر مه مجبوره شهزاده کله خادري کله غمي او خوشحالۍ پسې خفګان راځي ضرور چې وزیر شه د دې حاله خبرداره اخیران شور پسې واوره مختار غلی پاسې د په خپل ځای باندې کېناست دا باچا یې پوی نه کړ په اسرار د باچا پړکې ډوړه تلوسه شوه د وزیر نه تپوس کولو نامدار باچا خو ویلي وزیره حال ووایه باقي څه درته ویلو که تلوار وزیر ټوله کیسه تېره کړه بادشاه ته فقیر ورته ولاړ په انتظار بیا باچا فقیر راوباله خپل ځان ته او دغه وخت کې وکړ ډېر د مدار ورته وایي ته چې لور زمانه غواړي مناسب نه دي زما خدمتګار داسې مه وایه چې زیږنې غریب یمه دا حمل تپوس بکی پروردگار بوله دا چې ستانه سب ما نه خوي هاسې نوځي د خولې نه د هزار صبر وکړه موږ به کور کې صدا وکړو یو څو ورځې پس به بیا راشي دوباره بیا به راشي دا مې تا سره واده ده فکر مه کوه ورځه په خپله لاره چې باچا فقیر ته وکړي دا خبرې را روا شه هم خوشحاله شي بسیار یو څو ورځې جونګړه کې تېرې او د بېلتون د لاسه وپړه بیمار اخر بیا سری ګریوان کچکول په غاړه او دروازه باندې داخل شه د دربار چې باچا ولید فقیر په لکې وایي
مشوره د وزیر سره پکر او شهزاده وایي سپرلي او چې رانشي او خزان پرېږدي ګلونه او د بهار باچا ویلي وزیر دا سخته دا فقیر بکو په سبا نه رسخت او وزیر ویلي بادشاه که دې وي خوښه ورته وایم چې زه په خپله مخه بادشاه وویې مناسب نه دی دا کار د بنده زړه ته چې ورسي هزار های افسوس دی هغه خلک د دنیا نه لاړ ځان سره سوچ وکړه مسلمانه د یو بل سره یې څومره محبت نه دروغ نه دوکه او صداقت اوس ګورم زړونه ډک دي د کینې نه او نادانان کوي ګیله او د زمانې نه غرض دا چې دی وزیر یو ملغلره مخکې کېښود پکې ته دړه سره ملغلره بې بها وه ډېره زیاته کې د غوږ چې دې خبرې کوم د حالته ورته وایي چې د دې یوه ملګرې ته به راوړې زیاتې مه کوه خبرې فقیره ورشه مه کوه فکرونه او شهزادګي له به دې جوړ کړو منګرونه ګران اورېدونکو دا کیسټ به تاسو ته په کراچۍ ښار کې په علیګړ کې پېټرول نوي پوهنتون ته مخامخ په خان موزیک هاوس کې د منشي ظالم احمد او د محبت خان سره ملاویږي په فرمایش د شیخ نبي که واده تا دې وي نیت دا مې وینا ده ملغلره که دې راوړه نو بیا ستا ده او بیا به حضر پکې نه وي پاسه ورشه او دا مې تا سره واده شوله خبر شه چې فقیر د وزیر واورې دا بیانه او په ګریوان یې اوښکې راغلې د خفګان او دوباره را روان شه مسافرو د دلبار را روان شه مسافر لارې ونیوه په لور د سمندر د دریاب غاړې ته ورسېد فقیر او پټ په هر یو کار کې راځي د تقدیر لنډه دا کېناست په غاړه د دریاب چې کچکول د اوبو ډکې مخ ګلاب بیا هغه اوبه بهر کې راګزارې شپه ورځې به یې کو دا رنګ کار د دریاب په تشولو باندې سر او نه د لوږې نه د تندې نه خبر چې به وچکم سمندر او ملغلرې به تېر کړم را بهر او تېرېدلې شپې او ورځې په دا رنګ او یوه ورځ یې دریاب راغی په غورځنګ مخکې وکړو دغه دریاب راګزارې جواهر کبي صاحب چې فقیر وکتل ځمکې ته حیران شو یو دم ډک د ملغلرو نه بیدار شه په کچکولي راغونډې سمدستي کړې پکې چاڼې غټې غټې قیمتي کړې بیا یې وکتل اسمان ته هغه دم
ستا د لیکره ډېر خوشحاله د هغې ځای را روان شه په جونګړه کې داخل په خپل مکان شه او شپه یې تېره په حرام کله سحر بیا د باچا دلبار ته لاړو برابر بیا د کشکول د ملغلرو هغه وخت فقیر کې خو د باچا تپاس په تخت او چې باچا دا ملغلرې ولیدلې حقیرا شور ته سترګې برېښېدلې او خاصې راغې په یقین هغه سخت دا سړی د څوک دا فقیر د څو خاوند کرامت او شهزاده ورپسې مخکې وایه حاله او خدای دې چاته نه کړي پېښ داسې جنجال کې د غوږ چې دې کوم په حقیقت دا قصه دا د رښتینې محبت او باچا مخ راواړاو وزیر ته وایي اوس به څه کېږي ووایه دا سخت زه خو هېڅ نشم ویلی وایم تا ته هسې نه چې شي راپېښه شي هسې نه چې شي راپېښ شي مصیبت فقیر راوړ د کشکول د ملغلرو چې پوره به یې هېڅوک نه کړي قیمت زړه مې وایي چې دا لور مې ورله ورکړې هېر دی ماته په څو پایې ملامت وزیر وویلې بادشاه ته دغه وخت ژوند خراب نه کړي د خپلې لور حضرت وزیر وویلې بادشاه ته دغه وخت ژوند خراب د خپلې لور نه کړي حضرت او زه به دی په خوشحالۍ باندې رخصت کم ای صاحبه ما له راکړئ اجازت د وزیر په دې وینا بادشاه رضا شه او سوچ یې ونه که خطا شي عقوبت او بیا وزیر په سبانا او په چلول د باچا نه راجدا که نیک سیرت ورته وایي زه ورځه په خپله لاره چې بیا رانشي فقیره په دې نیت او د شړۍ سره شال نه برابرېږي او مناسب دی دا کار پیر صورت د باچا سره خپل اسانه نه ده وایه نور که دې څه شي تا حاجت موږ د ډېرو که خاطر خو ته ساده نه پوهېږي په خپل قدر او عزت چې فقیر دا جواب واورېد ور پې بل شو ورته وایي لویه ورځ شته د قیامت او بیا به هلته زما لاسته به ګریوان وي چې مې هسې بېنوا نه کړي رخصت سوازالي ورته فقیرو کړله ډېره د غریبو خلکو څوک اوري مینت او شهزاده
سپک په نظر کې د دنیا وي او چې ناچار شي ورسره نه وي دولت د غریبو برخه کمه په دنیا شوه او که ورپېښه دا هزلانه همدا شوه دا فقیر بهر که د دلبره او دو وزیر ورته غوسه ډېره پیدا شوه دواړه سترګې د اوښکو نه شوې ډکې او د زړه خونه یې په غم تالا والا شوه او په طرف شي د جونګړې را روانو ګریوان سرې له منصیر د ګدا شوه په جونګړه کې الله ته په زارو شوه وایي ربا معشوقرانه جدا شوه خدایه خدایه تا خو زه په داسې چا مایل کړم چې د پاتې ذکر هم سنا شوه فقیر پیدا په جونګړه کې جړېږي د باچا په کور کې جوړه واویلا شوه او هغه دم د شزاګۍ در شو یارانو او ساه یې ورکړه پسې رستو غوغا شوه خپله مور پرې راغوړېږي وارخطا شوه او ورته وایي یو زه سترګې که راپورته خپلې لورې جدایي خیر دی که بیا شوه باچاهي دې ډېره او باچا هم د ډېره غمه لیونی شو د فقیر د زړه هزار ورته بلا شوه غرض دا جنازه لاړه قبرستان ته تور لحد او تور لحد ته ګوره او تور لحد ته کوزه سترګه دا سبا شوه دا فقیر چې شو خبر په چغو جاړي او وایي ځان سره چې زما لیلا شوه شهزاده یو خوانې کې بل خوا بدي وه ستا د یو طرف ته مخ بل خوا ته شا شوه یه خوشحالي نشته مدام غم دی غم دی نصیب مې کم دی چې جدا د یاره یمه خوشحالي نشته مدام غم دی زړه مې قلم دی په هر دم سلګي وږمه خوشحالي نشته مدام غم دی غم دی او زما قسم دی چې به مړ در پسې شمه دا فقیر چې شي خبرې واوره بیانه او سر تر سوختې بلې خپې سرې ګریبان او راغې دغه مقبرې ته نیمه شپه وه چې قبر ولیده د خپل جانان ګړې شنې پرې د پاسه بلېدلې په خواږه خوابو د څوکیداران په سپړدلو یې د قبر کلاس پورې او بیا له هر تشور کوز هغه زمان شهزادګي راوچته کړه پغې کې او په طرف شي د جونګړې را روان او غرض دا چې په جونګړه کې دننه
چا بلور د اجرال زری خپله ډیوه بله کا د خاورې په لیدو د دغه حسن شهیران سپین رخسار تور زلفو کې جلوه کړه لکه وریځ کې وي قمر پر د اسمان د پتنګ غوندې فقیر د مخ په شمعه مشغولېږي خبر نو د خپل ځان ناګهه یې ښکالو او ناګهانه یې ښکالو په زړه کې وایي ربا د باچارا پسې راغلو نوکران پرده وساتې زما شمېره بالا او په حلمو کې رسوا شوم په جهان ګران اورېدونکو د کیسټ ځای مخ شروع شو او همغه کیسه به د بل مخ واورئ په فرمایش د منشي ظالم احمد او د مابد خان او د پښتون او د خیرو ماما او د عمر الله یو چیله وه د جونګړې سره خوا کې په هغې کې ځان پټ که په خشال شه لږ ساعت پسې خبرې واورېدلې او شهزادګۍ شوله ګویا په خپل زبان چې ملاویږي به په کراچۍ کې په علیګړ کې پېټرول نوي پمپ ته مخامخ په خان موزیک هاوس کې په تلوار پسې راهو د چیرې په نظر یې شي سپین ږیری ورحیان او چې فقیر ولې سپین ږیری ورته وایي ما خبر که سراسر په سود او زیان دا زه خوب وینم که ویښ یم که وده یم او که نه دا راباندې خدای شه مهربان او شهزاده دغه سپین ږیری ورته وایي او یې فقیره زه حکیم یم د یونان د دیدن لږ وخت قیمتي وي او ځکه شوګر پسې ټوله شپه کومه یا بیلتون لاړې بیا رانه شي یا جانان را پرېږده زه مینت درته کومه زه حکیم یم د یونان غوږېده ماته سراسر به دې خبرې کوم د حالاته او ډېر بې وخته ښار ته رالم په شپه توره دروازې ټولې بندې او شوم بې کوره ما وې چېرته به ورځمه په دې شپه زه او فکر واخیستم ډېر شومه خفه زه فقیره هغه ځای کې حقیران شومه دې رڼا پسې بیا دې خوا را روان شوم او د جونګړې خوا له راغلم په قلاره او دا جنۍ مې ولیدله او چې بیماره خدای دې څوک کې په داسې رنځوره او دا مرض د په سکته نوم مشهوره او بیا مې دې نري لاس غوڅ که په نشتر او کله دارو مې ورپورې په پرهر دواړه سترګې یو دم غږړولې دواړه سترګې یو دم
غړولې تا خبرې په خپله واورېدلې فقیر شو ډېر خوشحاله دا هر ډېر او بیا یې خپله قصه کړله ورته تېره چې حاکم شه د دې حاله خبردار وایي دا به وارثه د کردګار او خدای په خپله په هر څه باندې پوهېږي چې څه لیکي په تقدیر نه هغه کېږي حاکم وویل فقیر ته په دا شان په دې راز نه پوه نه شي بل انسان او دا قصه کا ټوله هیره دا صحت او هاسې نه چې درته پېښ شي مصیبت شهزادګۍ چې ښه خبر د دغه حاله او د فقیر نه ډېره زیاته شوه خوشحاله لنډه دا چې دی حکیم د دغه دواړو او نکاح وکړله خفګان د منځه لاړو او شهزاده ځان کا خبرې د حقیقت نه او حبس ما کوه ګیله د خپل قسمت نه اوس فقیر او شهزادګۍ ښځه خاوند شو او یو ځای خوښ دواړه د مینې په جمدون شو او په جونګړه کې به دواړو تېرو ژوند سموده په سورله ورکه خدای فرزند او ابراهیم نوم په دې کې خو پلاره مور ورپسې چې پنځه کاله تېر شي نورو د قرآن سبق شروع کې ابراهیم او تلو مکتب ته به د پاره د طالب دا د بخت د باچا به مدرسې ته دا د بخت باچا به دغه مدرسې ته او هره ورځ راتلو غوږونې سقیسې ته او شیرینې به یې وړو باندې ویشله هم چوټي به یې په خپله ورکوله او د وړو سه یې ډېر زیات محبت و نر پر زندې کور کې نه و مصیبت یوه ورځ چې شیرینې کړه تقسیم په نظر یې شناسا په ابراهیم خواله ورغې بادشاه هغه سخت بیا په مینه یې کغې کې راوچت او خبر نو چې مزي د خپلې لور دی او خپله وینا کې یې سریخې غفور دی باچا ویې استاده درته وایم او دا ماشوم څوک دی د ځان سره یې بیایم او استاز ویې صحیح به وایم تا ته او دا هلک دی یو فقیر زوی دی نیک ذاته او هېڅ په پته یې زه او هېڅ په پته یې زه پوهې نه یم نور او نه یې ځای راته معلوم دی نه یې کور او غرض دا چې دا هلک یې راوست کور ته او ملک یې چې وکتل له سترګو تور ته د ماشوم د خپلې مور په شان څېره وه او د دې وجې نه یې مینه ورسره وه د
لور نښه د مخکې ځلېدلې هغه تېرې ورځې بیا ور یادې شولې شهزاده وایي قلم او کوه خیاله او فقیر پاتې شو خبر نه دی په حال وقت پرې کېده دا فقیر شو دا روانو او د استاز دی د سیو که پرسانه استاز وی ورته دا واوره فقیره یو زرا پړکې مه کوه خفګانه ستا بچې بادشاه بوتلې دی به هلته هغه کړی ماته دا رنګې فرمانه او که فقیر راغې دلبار ته دې حاضر شي زه خبر نه یم نور په سود او زیانه چې فقیر دا جواب اورېده استاذه د باچا دربار ته لاړ هغه زمانه او چې باچا ولید فقیر نو فکر واخیسته او لږ ساعت پس ورته معلوم شه قدردان دارمدار یې د ډېر په مینه وکړ او د ماشوم حال ورته هم وی سلطان ستا په زوی باندې زموږ سترګې خوږېږي او دې په شان زموږ د لور راځي ارمان ملیکه یې ښکلوي په دواړه مخه او د لور مینه ماتوي پې مهربان او تاله موږ درکه تکلیف خو خفه نه شي او چېرته اوس راته حال دې که بیان فقیر خولي جونګړه کې اوسېږمه کې د غوږ چې دې خبر کمه قربان او دا ماشوم ستاسو د هغه لور بچی دی او چې په خیال کې ستاسو تلیو د جهان او نیمه شپه کې مې راغوي ستا د قبره او هغه وخت کې پوه نه شم په خپل ځان ما جونګړې ته چې دا راوړه صبره او یو حکیم را باندې پېښ شو ناګهان او چا حکیم یې په علاج کې ګوتې پورې او څه به وایي مشر فضل د سبحان او فقیر ټوله قصه تېره کړه بادشاه ته او پوره حال یې ورته مخکې که بیان او باچا ټوکو دغه وخت د خوشحالۍ نه او لاړ په منډه منډه کور ته شو حیران د ژوند او دنجرحال یې ملکې ته د لور او خوشحالي شوه په محل کې هغه آن جشن جوړ شه دولتونه یې ویشل او چرته وږي پاتې نه شو فقیران او همې نور په ډېر عزت راوسته کور ته او یو محل یې ورله جوړ کړه نشان چې زلمی شي ابراهیم زوی د هدمه او پوره هیله مې حاصل که د قرآن او شهزاده وایي د دین
او شهزاده وایي د دې دنیا نیمګړیا او خالي لاس ترې رسوت اخلي هر انسان دا دنیا د بې وفا او تقریر او سمو د پشو وفا ته دم فقیر او مورې هم کو سفر د دې دنیا نه ابراهیم شیخ تنها پاتې ظهیر او نور باچا د ملکې په سلا باندې او ابراهیم یې کو د دغه ملک امیر او طبیعت کې حجز یو خاکساري وه او باچایي غوښتلې باچایي کولې نه غوښتل ضمیره او صحبت د فقیرانو سره ډېر شو هم صحبت د فقیرانو یې ډېر خوښ او حالمان به ورسه ناست و کسیره او خدای دې دغسې انصاف پر چاله ورکړي او چې په ملک یې د خوارو مددګیره ما خو ولیدلې څوک د زمانه کې د زخمي زړګي په حال باندې زنګیره غرض دا چې واده وکړو ابراهیم پس د هغې یو پرزن ورکه تقدیر دغه وخت کې نه پلارو نه یې سپور وه نه د بس د باچا ژوندی و نه وزیر نه د بس باچا ژوندی و نه وزیر او شهزاده د پنیره کو وارخطا یم او خدایه ونې نسي ما په خپل تقصیر ابراهیم ابن ادم په کوم زمانه په تخت کې ناسته د بلخ واوره بیان یوه شپه یې داسې خوب ولید دلبره څوک سړی ګرځي د چت د پاسه بره ابراهیم ته پرورو که پرسانه ځوانه څوک ګورې د پاسه د مکانه خو پرمیش د سیپور ډریور حسن سید حسین پلی حسین او د رباطي استازي دی بختیار په دې ځای کې خورک شوی دی زمانه او پسې یخوا دیخوا ګرځم ستا د وړاندې نو او اوس ها ګورم پاس په محل باندې ابراهیم ورته ویلې ډېر نادانې چې د پاسه د محل ګوري خان او دې سړي ورکړ جواب په قدمو ابراهیم ستا هم عقل دی ډېر کم او ته چې خدای ګوري په تاج او په محل کې او ډېر ساده یې چې خپل عیب لټوي بلکې د الفاظو خالي د حقیقت او دغه وخت کې را بیدار شي د هیبت نه او شپه یې ټوله په فکرونو کې کړه تېره تاج او تخت و باچاهي شوله تېره
او سحر بیا چې په تخت کېناست سلطان ورسره وو حامیران هم وزیران شهزاده اوس به یو بل غم ورته جوړ شي او عاقبت به د دنیا نه زړګی موړ شي ابراهیم پټ پړ باندې بیمار او سحر بیا چې په تخت کېناست نامدار او دغه وخت کې لا دی پروت په سودا کې یو فقیر دلبار ته راغی په تلوار او ابراهیم ویل فقیره حال ووایه څنګه راغلی ما په حال که خبردار فقیر ویل زه دلیم راغلی او زړه مې غواړي چې څوک عمر شوی حصار ابراهیم ویل فقیره دا څه وایې او دا سری خو نه ده دی زما دربار او فقیر وی ستا نه مخکې دلته څوک او ما خبر کا چې ته ځانګړی هوښیار ابراهیم ویل دلته مخکې مې نیکه او دا هغه نه مخکې وو د هغه پلار او فقیر ویل دا سره نه شوه نو څه ده او چې یو راشي بل کې درنې وار په بار او فقیر دا خبرې وکړې لاړ په مخه په زړګي د باچا بلکل هنګار او ابراهیم دم غشه په زړه وخوړ او فکر واخیست ورپسې واوره گفتار د خپل خیال د بدلولو په غرض او هراده یې زړه کې و کله د ښکار او پاسور شو ورسره تمام لښکرو او په بلو لال د هغوی نه په رفتار یو غیبي اواز پې وشو ناګهانه او ستا د باز او ستا د پاره بادشاهي نه دا پکار او دغه وخت کې شراب کوز داسته شانه کړه د ځان سره فکرونه خواوې زر یو طرف ته تاج و تخت و بادشاهي وه بل طرف ته وارثه د کردګار یو طرف ته باغې چې یو محالونه بل طرف ته تکلیفونه و بسیار یو خوا ډکه د ګلونو ښایسته ناوه او یو خوا ډکه د ګلونو ښایسته ناوې بل بچی ترې پاتې کېږي ورسندار او شهزاده مینې د خدای کله خوښه او په طرف یې د ځنګل ونې ولاړ چې د خدای مینه کې ملنګ شي هغه د تاج او د تخت سفر لري نه چې د خدای مینه کې ملنګ شي او که نوکش کول په بادشاهي نه ورکوي نه او چې د خدای مینه کې ملنګ شي ملنګ شي او که لوږې تندې تېروي خوشحاله وي د ځنګل په لور روان شو واوره خاله
او یو شپون کې مخې له ورغه پیغل او ابراهیم وی شپون کې ته په دا شان دا جامې دې مال راکه دا زمان دا زما جامې ته واخله قیمتي او شپون کې خپلې جامې ویستې سمدستي د شپون کې نه یې جامې چې واخیستلې ور په غاړه د سارا شولې سپرې او د مکې په لور پیاده کوي سفر نو او لوږې تندې تېرولې مسافر آخر ورسېد مکې ته لاړ ملنګ شو او د الله په پاکه مینه کې پتنګ شو او په بازار کې لرګي به خرڅول او داسې خلک په دنیا کې وهول او د ملک خلک یې خفه و په بیل او چې ژوند دی د چرته تلې نیک سیرت وزیرانو پسې ګرځي اما واړه او یې موندلو د بغداد د سیند په غاړه او په جامه کې د فقیر ولیدلو د ماشوم غوندې په چغو جړېده ورته دې وکړه زار یو ډېر مینت لاشه من سره کا خپل حکومت او فقیر خو یې بادشاهي مینه نه خوښه او تاسو لاړ شئ واپسې په خپله وخت ناامیده بېرته راغله وزیرانه چې راورسېد بلخ ته کوم زمانه او ماشوم زی د فقیرې په هغه وخت او پر ځای د قوم کېناو په تخت ګران اورېدونکو دا کیسټ به تاسو ته په کراچۍ ښار کې په علیګړ کې پټرول نوي پوهنتون ته مخامخ په خان موزیک هاوس کې د منشي سالم احمد او د محمد خان سره ملاوي د فقیر زی په تخت کېناست بادشاه شو کړې د په پلار پسې ګډ په سودا شو شهزاده وایي کامیاب هغه انسان دی چې یې کړی مور او پلار سره احسان دی چې خزان په دنیا نشته د چمن ګله په بهار کې زړ ګلونه سپړې سره چې نن وي او تر تازه او سبانې او دې ګلزار ته چې بیا رانشي بلبله د فقیر زی هوښیار ډېر عقلمند و باچایي په ښه شان سره کوله په موسم کې د ځوانۍ چې کوم وخت راغی او دارمان به یې کاوه کله ناکله بیا مې روح وځي د ګوګله په هر ملک یې کوشش ورپسې وکړو ورته پته یې هېڅ ونه لګېدله یوه ورځ یو سړی راغی دربار ته دا خبره یې باچا ته وویله ورته وایي صاحبه په مکه کې ستا پر پلار فقیر مې ولیده پخپله اوس باچا د فقیر زی په چغو جاړي او یې سار د دې زی په پلار پسې یو ځله د مکې په لور په پلار پسې روان شو نور یې هم ورسره نه پاتې کېدله آخر ورسېد مکې ته کوم زمانه او ګورې پلار کوي پوښتنه د یو بله او آخري پلار ولید په یو مقام کې
وه چغه یې د خولې نه وختله ورته وایي بابا جانه مسافره باچایي دې خپله چاته پرېښودله چې فقیر خپل بچی ولیده په سترګو او خلکه مینه یې پرې ډېره ورغلله الوات خوږ د په خپل ځان باندې پې نه شو چې کوم وخت کې ترې غېږه تاووله یو غیبي یوازې وشو ناګهانه ابراهیم ما خو داسې نه ګڼله تاوه ما سره واده د مینې کړې پټه مینه دې هم بل سره ساتله زوی دې واخیستا خو ویل چې به بستایم بې وفا دې کړم بې وفا زه دې کړم هیر لاړې په بله اوس به دغه ستا بچی د ستا نه جدا کړم ابراهیم خلاصېدی نشي دا جلا دغه وخت کې زوی د پلار په غېږ کې پروت و لکه پاڼه د خزانو رپېدله په سلګو سلګو کې وایي بابا جانا ساه مې خېژي علامه مې شوه بدله راته وکړه بخانه اخري وخت دی بې اسرې مې مور یوازې پاتې شوله دا یې هویې روح کې لاړ هغه زمانه د دنیا ژوند بې وفا دی دا غزله فقیر هویې ربه ته مې فریاد واورې پر خپل قصر یې مقایله ما خو ویل مینه به زه بغیر له تا نه او د بل چا سره ونه کوم لم یو ځله تا یې ویل فقیر خپل دې په ځای پرېښود خدای خبر چې چېرته لاړ نیکه بله خلک واورې پخوا داسې صادقانو د یو خدای مینه زړه کې چې ساتله دا قصه په دې ځای ختمه شوه یارانو